سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت رسنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. یکشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سلفاقي شپږویشتمه او د 2026 زیږدیز کال د فبروري 15مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر دا چې زیتون اف سی لوبډلې سیالي اطمینان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کابل فوټسال غوره لیګ د 11مې اونۍ په لړ کې نن زیتون اف سی لوبډلې سیالي اطمینان لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې د 4مې بریا په خپلولو سره یې 14 امتیازونه ثبت کړل. په یوه بله لوبه کې عدالت لوبډلې په خپله 10مه لوبه کې ورزش افغانستان ته ماتې ورکړه. د کابل فوټسال غوره لیګ په 53مه لوبه کې نن عدالت لوبډلې سیالي ورزش افغانستان لوبډلې ته 8-4 ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې 5مه بریا په خپل نوم کړه. د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو په ګډون د والیبال 4 اړخیزه سیالۍ د اتحاد پنجاب بامیان لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې د اتحاد پنجاب بامیان لوبډلې د 3-1 په پایلې سره د استقلال لال او سرجنګل لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دغو سیالیو اتله شوه. او د نړیوال سپورټ له ډګره هند لوبډلې پاکستان ته 116 منډې هدف وټاکه. هندۍ لوبډلې د 7 لوبغاړو په زیان 115 منډې جوړې کړې او سیالي پاکستاني لوبډلې ته یې د 116 منډو هدف وټاکه. په دې لوبه کې ایشان کیشن د 3 شپږیزو او 4 پر مټ 7 منډې جوړې کړې. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 تر سبا نه خبرونه د الله پامان.